یو بزرگ پخوا خو بلا وین دی دا غلامان بو یو وین دا بزرگ هغه به خدمت کو او دی بزرگ سره چې یو مرید مو دا مریدان هم ساتل وی دا مریدان دی بزرگانو لراځي نو دا بزرگ پوه انسان او خيار چې یو ورځ دی مرید چې تاغه وین دی تلغون دی په غور نظر وکتل دا پیر صاحب پېښ پوه شو چې د دې سړي د نیت په ټیک نه دی او دی وین دی تراسته او قتل چې دا خو په ښه نظر یې ونه قتل دا خو د ټیک کارونه کې غلط کار دی لاړو یو مرید یې ولېږه ته لاړ شه او لږ دارو راوړه د بازار نه پخوا خو د حکیمانو دا حکمت باندې سره پوهېدل د دستونو داروی پې راوړل او هغې وین دې له ورکړي دا دارو خوړل هغې چې هغه دارو خوړل نو په هغې باندې هغه دستونه ولګېدل نو عموما چې سړي باندې دستونه ولګېږي نو دا وجود یې لغوندې چې زیات شي نو وجود یې ټپ هم شي خراب هم شي ظاهر کې شکل هم بدرنګ شي نو دا وین د یو ځل را روانه وه او د پیر صاحب د مرید ته یو کار پسې ولېږه او دا وین د لار کې را روانه دا پیر صاحب ورته ګوري نو دا غریبه په بد حال ده کله یو ځای ډغره خوري کله بل ځای ډغره خوري لاسونه یې خیرن خچن دي وجود یې خیرن خچن دی هغه ظاهر چې هغه کم خشته شکل دی نه هغه هم بدرنګ دی نو د مرید بچې نو د پیر صاحب ورته وایي چې ته د مرید سره خوا کې ځې نو دا ته دا جامې ورسره خپله لګي وجګاو ستا دا خیرن او دا خچن لاس چې دی په یاسې یو ډغره غوندې ولول نو دی چې په لاره ور روان دی دا وینده وله مخې ته راغی نو دې ویندې دا لاس سره د جامو ته ور واچو خوښه که نه نو چې هغه ورته وکتل وینده خو هغه وه نو دی ورته غوسه شو لرې شه مردارې وایي دا څښه الله ته زما د جامو له راوړه بد شکلې مردارې ته خوښه نو پیر صاحب خو پوه شو نو دا مرګ را وخت دې خوا راشه وی یو وخت زه دلته ناست وم او ستا دې ویندې ته داسې ډېر په جور نظر وکتل او نن بیا زه دلته ناست یم او تا دا ولټله لاس یې د پورې جنګل دا ولي وی صاحب هغه وخت کې راته ډېره خشته ښکاره شوه نو ما ورته په غور وکتل په جور نظر مې ورته وکتل د محبت او د مینې په نظر مې ورته وکتل نو دا خو مغه وینده ده بله خو نه ده دا نن دې ورټله ولې او دا ذکر یې ولې ورکړه دا خو بدله نه مکه وینده ده وی صاحب مغه دا وی نو دې حیران شو دا پیر صاحب ورته وایي وی ستا مینه د دې ویندې سره نه وه تا چې ورته په جور نظر او په غور او په محبت وکتل نو دې سره دې مینه نه وه ستا هغې ګندګۍ سره مینه وه چې د دې په خېټه کې پرته وه او چې هغه ګندګي پکې وه نو په محبت نظر دې ورته کتل او چې ما د دستونو دارو ورکړل هغې ګندګي ترې ووتله نو اوس ورته دې کې ورکې ورکوي معلومېږي دا چې ستا مینه د دې د خپل وجود سره نه وه ستا مینه او محبت د دې په خېټه کې چې کومه ګندګي وه هغې سره وه نو دا حقیقت دی ګورې انسان په دغه ګن خشته ښکاري د انسان د ظاهري وجود ته چې ته ګورې نو ته به یې چې دا ډېر ښکلی دی چې بوډا شي د انسان یا دا انسان مریض شي نو ته ورته بیا وګوره تا ته بیا ښکلیوالی نه معلومېږي اصل څیز د ښکلیوالي هغه ظاهر شکل نه دی مخ نه دی لاس نه دی جامه نه ده ټوپۍ نه ده لباس نه دی کور نه دی بیزار نه دی اصل د محبت د انسان څیز او د انسان د صفایه او خشته څیز د انسان زړه او د انسان باطن دی نو ځکه فرمایي چې انسان نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل وفرمایل وی کلکم بنو آدم و آدم من تراب وی تاسو ټول خو د آدم علیه السلام بچی او آدم علیه السلام د خاورو نه پیدا د هر انسان اصل خاوره شوه او بیا فرمایي الا خبردار لا فضل لعربي على عجمي ولا لابيض على اسود الا بالتقوى خبردار ګوره عربي له په عجمي باندې فضیلت نشته او سپین له په تور فضیلت نشته مګر که فضیلت وي نو په تقوا او په پرهیزګارۍ وي او د تقوا د پرهیزګارۍ تعلق دی د انسان د زړه سره نو که انسان زړه ښي تقوا پکې وي پرهیزګاري پکې وي صفاوالی پکې وي دا د الله په نزد باندې خشتم دی او د الله په نزد ښکلم دی او د الله په نزد مزېدار هم دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل ناست و د مکې کافرو سره کافر د مکې مکرمې راغلي او هغوی پیغمبر علیه السلام سره دا خبره کوله چې د الله رسوله تا سره دا مالدار خلک ناست دا غریبانان ناست دي لکه بلال غوندې یا دا نور غلامان او مریان چې دا پرون زمون مریان و زمون خدمتونه به یې کول
نو مونږ له شرم راځي چې مونږ تعالی داسې وخت کې راشو چې دا در سره ناست دي. دا خلک د ذات نه لر کا نو بیا به له مونږ راځو، مونږ به در سره ناست شي، مونږ به دې خبرې وو. نبی علیہ السلام الله ډېر هوښیار پیدا کړی. هغه چې دا سوچ وکړو نو وایي چې زړه کې وایي چې تاسو به مې خپل نه شئ او دا خپل بران ټول پردي کوي. وایي داسې نه کېږي. وایي ښه صاحب یو بل چل وکړه، دوی له جدا ورځ مقرر کړو، مونږ له جدا ورځ مقرر کړو چې دوی په داسې وخت کې تاسو سره ناست دي چې مونږ نه یو، او مونږ په داسې وخت دغه راځو چې دوی نه. ځکه مونږ له شرم راځي، دا خو پرون زمونږ نوکرانو، زمونږ غلامانو، زمونږ خدمتونه به یې کړو، نو مونږ به دوی سره په یو درستخان کېنو، په یو درې به کېنو، په یو ځمکه به دوی سره کېنو. دا مونږ نشو کولی. دوی له جدا وخت مقرر کړو، مونږ له جدا وخت مقرر. دا ځمکې دا لوی لوی سرداران دا ناست دي د پیغمبر علیه السلام سره. دا خبرې شروع دي او زمونږ محدثین حضرات لیکي چې د پیغمبر علیه السلام دې خبرې ته لږ د زړه میلان پیدا شوی چې دا خیر وخت به له جدا کړم، دا کافر به په جدا وخت راځي او زما دا غریبانان مسلمانان په جدا وخت راځي. ځکه دې کافر او د دوی د سردارانو زما دا قرآن واورېده، نو که الله اسلام چېرته ور نصیب کړ نو بیا به همدا مالدار دی غریبو سره په یو سر کېني. دا خو ته ځکه نفرت کوي چې په دې کې ایمان نشته، چې ایمان پکې راغی خو یو ځای بیا ناست دي. دې ته میلان پیدا شوی خو لا فیصله نه وه شوې. لیکن په دواړو سترګو یو نابینا صحابي دی حضرت عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه، په دواړو سترګو ړوند دی، نظر یې نه لګي. هغه راغی نو هغې غریب ته خو پته نه وه چې د نبي علیه السلام سره څوک ناست دي او چا سره خبرې کوي. او تپوس یې وکړه نبي علیه السلام کوم ځای دی؟ وایي مخامخ ناست دی. چا د مټه ونیوه ور یې وسته پیغمبر علیه السلام مجلس ته، او چې راغی ودرېده وایي د الله رسوله تعالی راغلی یم دې دپاره چې علمني مما علمك الله، تا ته چې الله څه ښولي دي نو ما ته هم د هغې نه لږ څه وښایه. الله چې څه درته ښولي دي ما ته هم لږ وښایه. نبی علیه السلام مبارک دا تندی لږ دروند شو، مخې ته یې بل طرف ته واړه او هغې کافر هم ورته وایي ګوره که نه صاحب مونږ دا خلک یادوو، د مجلس په آدابو نه پوهېږي، د مجلس په چل نه پوهېږي. دا دی ګوره ته مونږ سره خبرې کوې، دی راغی په منځ کې مداخلت وکړو، زمونږ او ستا خبرې یو بل نه کټ کړې. نو مونږ وایو چې دې خلکو له جدا وخت ورکړه، دی مونږ دوی سره نه شو کېناستی، مونږ له جدا وخت را. نو نبي علیه السلام مبارک تندیم لږ دروند شو، بل طرف ته وکتل او لږ د خفګان اظهار یې وکړ چې ای عبدالله، هغه غریب په سترګو نابینا و، ته چې راتلې لږ صبر به دې کړی و چې د دې کافرو سردارانو سره زما دا خبرې خلاصې شوې وې نو بیا به طلب کړی. نو فوراً قرآن حکیم کې الله دا آیت نازل کړ، عبس وتولى ان جاءه الاعمى. ای د الله رسوله دا تا دا تندی ولې تریو کړ؟ مخ مبارک دې ولې واړو؟ د دې ړوند نه دې دا مخ واړو، دا تندی مبارک دې دروند کړ. وما يدريك لعله يزكى، تا ته پته نه لګي دې څه راغلی دا ړوند دا نابینا دې ځان پاکوي، د ګناه نه ځان پاکوي، تاله راځي دین دنه زده کوي او نصیحت قبلولو راغلی دی او ممکن ده چې دا نصیحت دله فایده م ورکړي. او چې دا کوم کافران او د هغې سرداران در سره ناست دي نو تن در پرې وغورځوه، لږ ته درکړه وکړه. دوی ایمان نه راوړي، داسې پلیتان خلک دی، هسې راغلي تا له تکلیف در کوي. نبي علیه السلام له الله لکه یو فوټې غوندې زوره نه ورکړه چې تا د دې نابینا صحابي نه دا مخ ولې واړو مبارک او تندی مبارک دې ورته ولې دروند کړه؟ ګوره په دواړو سترګو نابینا دی، الله پې خفه شو. الله د قرآن حکیم په منځ کې آیتونه نازل کړل او پیغمبر علیه السلام ته زوره نه ورکړه. په سترګو ړوند دی، ظاهر شکل یې ښایسته نه دی. نو د دې نه پس چې به کله دا نابینا صحابي د نبي علیه السلام مجلس ته راغی نو په احادیثو کې راځي نبي علیه السلام مبارک به ورته د خپل ځای نه پاڅېده، پابسېد ورته او داسې به یې وفرمایل مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي، په خیر راغلی دي وي او هرکلی او ستړي مشي دي وي هغه چا ته چې د هغه په حق کې زه خپل الله ملامته کړی یم. که د چا دپاره زه الله ملامته کړی یم نو هغه ته ستړي مشي ویم. پابسېد ورته نبي علیه السلام، نه رئیسو نه سردارو نه لوی نوابو او نه ظاهر شکل خشته، په سترګو باندې معذور دی او نابینا دی، لیکن په زړه کې ایمان دی، د پیغمبر علیه السلام سره مینه ده، زړه یې صفا او پاک دی. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم یې څونه قدر کوي. اصل څیز ده الا لا فضل لعربي على عجمي، عربي لا نه وایي چې په عجمي غوره دا دې نه وایي، ولا لابيض على اسود، سپین سړی دې نه وایي چې دا ما زه خشته یم او دا تور داسې بد شکله دی، الا بالتقوا، دا الله په نس کې فضیلت کې نو پرې زړه دی، پرې زړه په تقوا په پرهیزګارۍ. ولې چې څومره پاک دی نو هغه الله ته زیات نږدې، او ولې چې څومره خیرن دی الله نه هغه زیات دی. اذا صلحت صلح الجسد كله، نبی علیہ السلام فرمائی الا ان فی الجسد مضغة
د انسان په دې وجود کې د غوښې یو وړه ټوټه ده، که دا ټوټه ټیکي وجود به ټول ټیکي. دې سره تقوا د ایمان او د عمل تعلق دی. فاذا فسدت فسد الجسد كله، که دا ټوټه خراب ټول وجود به خراب. خبردار وایي نبی علیہ السلام فرمایي الا وهي القلب، دا ټوټه د انسان زړه دی، زړه پاک کړه، زړه چې زړه پاکي کړه. یو خبره درته ووایم، بعض وخت زموږ خلک غلطه خبره کوي. په لوی شاعر او بېدل د هغه ډېر ناشنا او مزېدار شعرونه، لکه څنګه چې زموږ د سادي صاحب شعرونه دي، یا زموږ د حاجي صاحب محمد امین رحمت الله علیه نعتونه دي، یا د عبدالرحمن بابا مزېدار کلام دی. ده به هم شعرونه وی د فارسي شاعر و، او هغه زمانې کې د فارسي تقریبا هر چاله ورتله. زموږ په سکولونو کې به هم د فارسي لوستل کېده. نو په هندوستان کې یو سړي د بېدل شاعر شعرونه واورېدل، نو انتهایي غایبانه محبت یې پیدا شو. نو لاړ ورپسې ایران ته، چې دا بېدل شاعر وګورم کلاسیک سړی دی، ښه سړی دی او که خراب سړی دی، شکل یې وګورم، ځکه کلام او شعرونه او نظمونه ډېر مزېدار دي. چې د بېدل شاعر نه ورغی د کور نه ولره نا بېدل ګیره خړی دی، په چاړه باندې دواړه طرفونه پاک. نو چې ده ورته نیغ وکتل، ورته ویل څه عجیبه نظم دی او خشته شعرونه دي، او د الله هم پکې صفت کې او د الله د رسول هم پکې صفت کې، لیکن ګوره ګیره دې خړلی. ما خو ستا به خشته خپلې مزېداره ګیره وي، خپلې لباس به دي او ډېر متقي او پرهېزګار سړی وي. بېدل ورته سره ورته وی ریش را مې خراشي، ولکن دل مسلمان را نه مې خراشي. وی ګیره خو خوریم خو په الله پاک کې د مسلمان له نه خوریم. ښه بس بعضې خلک دا یو بانه جوړوي، وی هلکه دا ماړه سپین دی، هلکه دا ګناه دې ولې وکړه، ویړه مې سپین دی، هله دې خراب دی ځکه دې ګناه وکړه. ویړه دې سپین وي چې ځمکه خوږی نو بوټې به زرغونوي، چې ځمکه خورۍ نو فصل نه زرغونوي. دا بالکل غلطه خبره. زما اړه پاک دی، نو نه موږ څه خبرو چې ستا اړه پاک دی، دا اړه پته خو د ظاهر نه لګي. که ظاهر د عمل ټیکي نو موږ به وایو چې اړه دې پاک دی، او که ظاهر کې د عمل خراب وي اړه دې خراب دی. دا خو اسانه خبره ده. په دې کیوي کې دننه که اوبه پلیتي، په بورقه کې به دې پلیتي اوبه راوځي، او که په کیوي کې دننه اوبه پاکې نو په بورقه کې به دې پاکې راوځي، که پلیتي به راوځي، پاکې به راوځي. نو کله دننه پاک دی نو په لاسونو خو به پاک عمل راځي، او کله دننه پلیت دی نو په لاسونو خو به پلیت عمل راځي. او ته څه وایي ویړه مې پاک دی، ریش را مې خریشم، وی دا ګیره خو خورم، ولکن دلی مسلمان نه مې خریشم، د مسلمان له نه خریم، مسلمان ته ضرر نه رسوم. ګیره خریم خو مسلمان لړه نه خریم، مسلمان ته ضرر نه رسوم، زه په اړه پاک یم. دا هندوستان دا مېلمه ورته غلط ګفتي، دل رسول الله را مې خریشي، وی غلط دی، وی د مسلمان له نه خریم، وی د رسول الله له دې خریم، چې په ګیره چاړه راکاږي د پیغمبر په اړه دې چاړه راښکه. وایي ځکه دا د نبي علیه السلام سنت دی. نبي علیه السلام درته فرمایي چې داسې مه کوه، غلطه دی ویلې. نو خبره دا ده چې بعضې خلک دا به چې خبره ورته وکړي، یاره جي زما اړه سپین دی، اړه دې مونږ څه کتلی چې اړه دې سپین دی، اړه دې پلیت دی ځکه خو د لاسونو خو باندې پلیت عمل لازي. بوجۍ کې سنګۍ نو اقه شی به تې بیږي، په بوجۍ کې غنم غنم به تې بیږي، او که په بوجۍ کې جوار نو جوار به تې غورځېږي. داسې نشته چې په بوجۍ کې د غنم وي او وربشې دې تېږي. نو که دننه اړه دې پاکي په لاسونو خو به دې پاک عمل لازي، او که دننه اړه دې پلیت او خراب وي نو په لاسونو خو به دې پلیت عمل لازي. دا ښکاره خبره. نو د اړه صفایي د هغې اثر د انسان پر ښکاره وجود راځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو بوډۍ ښځه وه، تکه توره، حدیث کې راځي امرأة سودا كانت تقم المسجد، یو تکه توره ښځه وایي جومات پرې پاکه وه. د هغې دا ډیوټي لګېدلې وه چې جومات ته مسجد نبوي مبارک صفایي به کول. نو یو ځل دا نه وه، نو نبي علیه السلام تپوس وکړ، ویره هغه بوډۍ ښځه وه توره، جومات چې به پاکه وه، دا روز دو شو منري دي. صحابه د الله رسول الله مړه شوې ده او موږ د شپې خښه کړې ده. وایي ما ته ولې ال نه وې ګوره نبي علیه السلام یاره خو یو وینځه وه، یو بوډۍ ښځه وه، نو یعنې هغې داسې لږه کمزورې وګڼله، یو وینځه وه، یو خدمتګاره وه، د شپې مړه شوه، نو صاحب تا هم تکلیف نه درکړو چې تاسو مو د خوب نه پاسولی وی او تاسو هم تکلیف درکړی وی. نبي علیه السلام وی ډېر بدم کړي دي، هله لاړ شئ ما ته خبر وښایه. ځان سره صحابه کرام واخیستل او پیغمبر علیه السلام ته قبر وښو، او په قبر نبي علیه السلام ودرېده، جنازه یې وله وکړه. شکل ته مه ګورئ، غربت ته مه ګورئ، دا الله په نزد دا ډېره بهتره او ډېره نیکه ښځه وه. ګوره الله حسن خو بعضې وخت د انسان دپاره مصیبت جوړ شي. یو شاعر وایي ګرب صورت، هغه شعر مې شو، گرب صورت کسی انسان بودی، احمد و بوجهل هم یکسان بودی.
وی که په شکل د انسان انسان جوړېدی که نه نو نبي علیه السلام او ابو جهل به یو شی وي بیا دواړه د عربو دي دواړه د مکې مکرمې دي دواړه د قریشو دي او که د نبي علیه السلام شکل خو ډېر اعلی او ډېر ښه و ابو جهل هغه شی خو نو نه کېدی شو خو ظاهر کې ډول ډالې بیا هم برابر و بلکې ابو جهل د مکې د کافر یو سردار نبي علیه السلام خو د مکې د کافرو سردار نو د مکې د خلکو نو شکل خو کله کله مصیبت جوړ شو حضرت یوسف علیه السلام چې دا جیل ته لاړ او روم په کوی کې وغورځاو دا د څه برکت ده دا د دې وجه نه چې د پلار ورسره مینه زیاته د یعقوب علیه السلام د یوسف علیه السلام سره محبت ډېر زیات و ولې وی یوسف علیه السلام خشته ډېر زیات و بچي خو یې ټول 12 زامنې دي بچي دي لیکن دې پکې ښکلی دی خشته دی او مزېدار ډېر زیات دی نو د یعقوب علیه السلام محبت او مینه ورسره زیاته ده نورونه یې میټینګ وکړي وی زمونږ د پلار د یوسف سره مینه ده او ډېر محبت دی وی څه چل به کوم وی دې د پلار د مخې نه اخوا کول پکار دی د پلار د مخې نه اخوا کړو نو موږ سره بیا مینه زیات دی نو په بانه باندې بوته کوی کې یو غورځو دا هغه حسن د هغه لپاره مصیبت وګرځېد نو چې بیا د کوی نه راووته نو که خشتان نه وي ښکلې نه وي نو ممکن ده چې خلکو د کوی نه رسېدې او پرېښی وي نو چې هغه سړی ورغې او بورقې په کوی کې ورښکته کړل او بره وباسي نو یوسف علیه السلام په بورقې پورې اونخت بورقې راویسته نو دې پکې لګېده نو چې څنګه دې بار راویسته هغوی ورته وکتل نو ورته په نخرو شو او داسې خشته غلام داسې ښکلې هغه یو بل ته وایي چاته غږ مه کوه پټ به بوځو د مصر په ښار کې به یې خرڅ کړو نو که رنګ یې خشته نه وي ښکلې نه وي نو ممکن ده چې اډه بوتلې به یې نه وي چې یاره پرېږده په دې څوک څه کوي ماشوم دې دې به رانه څوک په پیسو وایي نو چې د مصر بازار ته ورسېده ګوره حسن ته ګوره اوس د مصر بازار ته ورسېده نو صاحب بولي پې شروع شوه یو یې زه اخلم بل وې زه اخلم بل وې زه اخلم نو دونه غټه بولي پې وشوه چې بغیر د مصر د بادشاه نه بل چا د هغه قیمت نشو پوره کولی نو د عزیز مصر کور ته ورسېده نو که خشته نه وي که نه چې ته عام انسان به اغېستی وي نو ممکن ده چې بل ورځ ازاد کړی وي نو د مصر د بادشاه کور ته ورسېد نو چې هلته ورسېد نو د حسن د وجې نه پې د مصر د بادشاه ښځه عاشقه شوه نو بیا هم درته وایم که حسن نه وي نو بیا به پې دا نه وه عاشقه شوې په حسن او د خشتوالي د وجې نه پې عاشقه شوه نو چې بادشاه پې خبر شو نو چې معامله تحقیق ته ورسوله قرآن حکیم کې راځي نو ګناه د مصر د بادشاه د ښځې وه د یوسف علیه السلام هېڅ غلطي نه وه نو جیل ته ورسوه جیل کې 7 کاله او یا بعضې علما را دې نه زیات یادوي دا غریب د ښکلیوالي د وجې نه په جیل کې پاتې شو د یعقوب علیه السلام د غېږې نه کوي ته و د کوي نه لاړ د بادشاه کور ته د بادشاه د کور نه لاړ جیل ته دا د حسن برکت دی حسن حیوانات پکې داسې خشته خشته حیوانات چې قسم نه چې هغه سړی ورته ګوري د الله تعالی لوی قدرت ته معلومېږي خو د الله پې څه هغه حیوان که دې راونیو چالاو پې راکاږي یو چرګوټي مثال یې خبره خلاصه شو اصل څیز د انسان زړه د تقوا نه ګوري که فضیلت انسان ته ملاویږي په بل انسان هغه په حسن او په خشتوالي نه ملاویږي هغه په تقوا او په پرهیزګارۍ ملاویږي زموږ باباجي به خبره کوله په هندوستان کې یو ډېر لوی عالم مفتي کفایت الله رحمت الله علیه تاسو به یې نومونه نوم یې مو اورېدلي او یو راټوټې کتاب یې لیکه تعلیم الاسلام نن پرې دا پرایویټ سکولونه چې دي اکثر په دې کې هغه ښودلې کېږي او یو لویه فتاوا هغه لیکلې ده کفایت المفتي لویه فتاوی لیکلې دومره لوی عالم و د شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمت الله علیه شاګرد او مفتی هند به یې ورته وی د هندوستان او شکل نمتور بل شان شکل لیکن چې علم به پکې او مجلس ته به راغی نو لوی لوی اکابر علما د دیوبند چې څومره متقیان او پرهیزګاران دا به ورته نیغ ودرېدل او لاس په نامه به شول د هغه په وجود کې دننه علم و پرهیزګاري او تقوا و د نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی حضرت سعد رضی الله عنه حضرت سعد نوم باندې ډېر صحابه کرام مزیدار نوم د سعد نیکبختیار ته وایي نو دې ایمان یې راوړی د یو څو ورځو نه خو په تاریخ کې لیکي چې د ده ظاهري شکل مزیدار نو ښایسته نه بلکې تاریخ چې د ده شکل کومه نقشه ورکوي نو د رنګ نه تور او په دې مخ باندې او په دې لاسونو باندې غټ غټ داغونه خطونه وایي شونډې غټې وې د قد نه مندرې و بل شان شکل و نو دې راغی یو ځل نبي کریم صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ناست و دې راغی دې په جلا شو چې په جلا شو نبی علیه السلام ورته فرمایي پیغمبر علیه السلام خو دې صحابو ته به داسې کتل لکه د خپل اولاد په شان
او صحابه به داسې نظر ورته کول لکه د خپل پلار په شان رانږدې سعد ولې جاړه وی د الله رسوله ما یو څو ورځې وشوې ایمان راوړی دی خو ما نه ستا د ملګري نفرت کوي نه ما سره یو ځای څوک ناسته کوي نه ما سره یو ځای څوک ډوډۍ خوري هغه جام چې زه پرې اوبه وڅښم په هغې څوک اوبه نه څښي ما نه دا چې څومره ستا ملګري دي دا خو د کافرو ما نه کافرو به نفرت کوو ما له به ډوډۍ خپل کافر راکړه او داسې د لرې ځای نه به یې راته کېښوده او ډوډۍ به مې راواغېسته نو چې اسلام مې راوړو ایمان مې راوړو نو بیا هم دا خلک ما نه نفرت کوي د الله رسول الله له یو شی راځي هغه دا دی چې الله دا شکل خو تا را کړی او د دې شکل د وجې نه ما نه دا خلک نفرت کوي ما ته سپک دا خلک ګوري نو هسې نه تا له په دې راغلم د الله رسوله چې ما نه په آخرت کې الله نفرت ونه کړي هسې نه چې د قیامت پر ورځ الله وایي چې دا بد شکله لرې کړې ما نه اخوا کې او جنت رانه نفرت ونه کړي او په جنت کې چې کومې حورې دي نو هغه رانه نفرت ونه کړي رانه کرکه ونه کړي په جنت کې حورې وایي چې دا لرې کړه الله موږ د سره نه اوسېږو د الله رسول تعالی راغلی ما نه به الله نفرت کوي که نه به کوي ما به جنت به ما نه نفرت کوي که به نه کوي او د الله حورې به ما نه نفرت کوي که نه کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي وایي سعده که تا د الله تابعداري وکړو زما دې وکړه نو د الله به هم دنه نفرت نه کوي جنت به هم دنه نه کوي جنت حورې به هم نفرت نه کوي ټول به ځان ته نږدې کړي او که تا زما او د الله نافرماني وکړه نو جنت او د جنت حورې او الله ټول به دنه نفرت کوي ګوره خبره بیا تابعدارۍ له راځي وی خلا الله رسول ته چې خو ما ته خلک ډېر سپک ګوري څوک لور خور هم نه راکوي نبي علیه السلام خو هوښیار و پوه شو وی داسې معلومېږي لکه چې ښځې ته جوړله کېږي واده ته کېږي وی صاحب واده ته زړه څه کوي څوک ما له لور خور کوم ځای راکوي وی ولې کېږي واده ته وی یو صحابي د حضرت عمرو بن وهب رضی الله عنه د هغه لور پیغله شوی نو دا به عامه قاعده وه چې د چا لور به پیغله شوه نو نبي علیه السلام نه به راغی وی صاحب زما لور پیغله شوې ده او دا چېرته صحابي ته په نکاح ډېر اسان ودونه او قسم دی زموږ دا ودونه خو دومره ګران شوي دي چې د حد یو به صحابي یو به هغه جنۍ وه بس واده به نکاح به یې وتړله څه مهر به یې وله مختصر غوندې ورکړو بس دوای خیر به نبي علیه السلام وکړه کتاب به خلاصه شوه د واده د ګرانوالي د وجې نه ډېر لوی لوی خلک هلکان یا جنکۍ دقسې پاتې شي ګران یې واده سر ته څوک رسولی نه شي نو وی عمرو بن وهب شته نبي علیه السلام وفرمایل وی صاحب نشته مجلس کې وی لږ شه هغه ته ووایه د هغه لور پیغله ده او ما تا ته هغه درکړه ورته ووایه خو دا عمرو بن وهب د بنو خزاعه قبیلې یو ډېر مالدار سړی و او یوه لور یې وه دقه او تاریخ لیکي چې هغه لور ډېره ښه شته او ډېره خوبصورته وي چې څنګه ورغی هغه ته دروازه وړه بولاوله راووت وی صاحب زه نبي علیه السلام را لېږلی څه له را لېږلی تا هغه ته سوال جواب کړی تا لور پیغله شوې ده نو دی هغې را لېږلی چې د هغه ورته وکتل نو داسې راپرپې پرې راغی چې یا الله د نبي علیه السلام حکم منل خو بسر و چشم قربان خو ده سره به زما لور ګزاره څنګه کړي وایي ته لږ صبر وکړه ښځې ته یې هل وایي چې ښځې زمونږ د هغه جنۍ لپاره خو نبي علیه السلام یو سړی را لېږلی وایي ډېره ښه ده چې نبي علیه السلام راولېږي وایي ته راشه که ورته لږ وګوره چې هغې د دروازې پرې چوندې کې د سعد رضي الله عنه د صحابي ته وکتل نو هغې راغلی نه چغې کوي سړیه ورشه پیغمبر علیه السلام ته ووایه چې زمونږ لور له بل څوک وګوري د نبي علیه السلام نه مونږ قربان خو مونږ ته پته ده چې زمونږ لور دې لږ سره ګزاره نه شي کولی نو سبا به م لور هم خپوي او دې به م خپوي نو بیا به پیغمبر علیه السلام خپوي نو ورته ووایه چې زمونږ لور ده سره ګزاره نه شي کولی او دله دې بل څوک وګوري زمونږ لور له بل څوک هغه راغی د صحابي ته وایي سعد ته وایي صاحب خفه کېږه ما او ته زمونږ پیغمبر علیه السلام سره په خپله خبرې کړې نو دې غریب دا څه ټرام راغی شو راغی چې ما خو چې ما له څوک لور خور نه راځي جناب په کور کې هغه لور دا خبرې واورېدې مور ته یې مور څه چل وایي دا ستا دپاره پیغمبر علیه السلام یو رشته رالېږلې مونږ واپس کړه ولې مو واپس کړه وایي لورې داسې شکل یې دی ته به ورسره ګزاره ونه کړی شي داسې تور شکل دی لکوټې قدې دی مخ باندې غټ غټ داغونه دي شونډې غټې دي سترګې داسې دي پوزه دا ټول شکل یې ورته مخامخ هله مورې وایي واپس یې کړې وایي لورې څه پې کوې وایي په قلار کښېنه مورې دا څه کوې تاسو زما نکاح ورسره کوی بې وی کم رشته او کم خاوند چې ما له د دواړو جهانو مبارک سردار خوښ کړی دی زما د قسم په خدای وي چې هغه ما ته د دنیا د ډېرو خپلو خاوندانو نه ښه شته دی دا خو د ما دپاره فخر دی ما له د دواړو جهانو مبارک سردار به خاوند خوښ کړي ابه زما نی خوښ قاله شابه دا پس ورمنډه کړه راویې غوښته لوی مونږ خو ستا دپاره چې ستا خوښ دی زمونږ خو د پیغمبر علیه السلام خبره په سر ټیټ شم قبول قسم د صحابه کرامو به د نبي علیه السلام نه ګرځار قربان مونږ داسې لګیا یو زمونږ په لکه د حضور پاک مبارک سره مینه نشته د زړه مینه
که د زړه مینه زمونږ وي نو د پیغمبر علیه السلام اخلاق او د هغې کردار او د هغه عمل به موږ خپل کړی د هغه په سنت به موږ له غصه او قار راته به پرېښودو را واپس کړي بس وشو که زمونږ لور خوشحاله ویلې لاړ نبي علیه السلام ته هلو وی صاحب کار وشو راځي دي وی مهر مه ورکړې وی صاحب مهر څه ته وایي وی څه شیبه ورکړې دې ښځې وی زما خو صاحب دغه یو څادر دی ومې لنګ کړی پخوا خو د خلکو د عربو دا رواج و چې هغې به د پرتوب په ځای لنګ وو یو څادر مې دی مې لنګ کړی لنګ هسې ښځه کې مهر نشته کور وی کور مې جي نشته نه مې سپلی شته نه مې پیزار شته کمیس مې نشته یو څادر مې ځان نه مې لنګ کړی د پرتوب په ځای ټوپۍ پټکۍ مې نشته هېڅ مې نشته په ویړه ځمکه دغه یو کس یم لیکن نبی علیه السلام خو به صحابه غم کو وی لاړ چې حضرت عثمان رضی الله عنه ته ووایه چې 200 درهم در عبدالرحمن ابن عوف ته لاړ چې 200 به درکړي علي رضی الله عنه سره دې وخت کې پیسې شته 200 به درکړي شه به راوړم لاړ د ټولو نه 200 روپۍ راوړه 600 روپۍ جمع کړه یو صحابي ته ستا زیاتي کور شته وی یو څه وی دله ورکړه وی ورمې کړه څه سمه شو نو پیغمبر علیه السلام مبارک ول هغه 600 روپۍ راواغېستې او په خپلو مبارکو لاسو کې 300 جدا کړه وی دا 300 د پلو پورې تړلی د ښځې مهر شو دا د هغې دي او که د 300 لاړ ځان له د کور سامان مامان والا کپړې به دې پکارېږي څادر به دې پکارېږي کټ بستره به دې پکارېږي د کور لوښي د واده سامان وامان شول زه لاړ شه بازار دی ولېږه بازار ته هم په دې خیال چې پرې دې غریب په زړه د واده د ارمان دې دا واده به وکړي او پیغمبر علیه السلام یو طرف ته جهاد ته روان نو دا به عامه قاعده وه چې جهاد له به کله نبي علیه السلام ته نو ډمامه به یې ډنګوله اوس لوډ سپیکر دې باندې اعلان کوي ا به یې ډمامه وډنګوله پخوا په دلته کې د لنډۍ د واله خلکو هغه ډمامه نه ډنګوله ډمامه به یې وډنګوله اواز به یې کوه خدای مو بخښه جهاد کې کڅوک دی نو دې پلار دکان ته د مدینې شریفې او هلته رواده سامان ځان لري دې کې یو ډمامه وډنګېده او هغې کې دا آواز وشو چې ای مسلمانانو یو اعلان وورئ نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره د خپلو ملګرو فلانکې علاقې ته جهاد نه روانېږي نو که څوک چا سره خپله توره او زغره او خپل ساماني نو هغې د مهرباني وکړي د پیغمبر علیه السلام سره د جهاد کې ملګرتیا وکړي خو چې ګورې سامان جنګ خپلي چې دا آواز واورئ نو بس دکاندار نه مخ دې بل طرف ته کو غوږ یې کېښود او په سوچ کې شو چې نبي علیه السلام به جهاد لري د هغې په سر به دا تورې تاویږي را تاویږي زه به واده کوم زه به د واده په خوشحالو کې پروت دې کې بیا هغه سړي اواز وکړه خدای مو به اعلان واورئ نبي علیه السلام پلانکې علاقې ته جهاد لاله خو چا سره که خپل سامان نو تیار دي بس په سوچ کې شو اوس دې خوا سوچ کې دی چې واده وکړم د هغې انتظام راله نبي علیه السلام برابر کړی او که دې خوا به د واده په خوشحالو کې پرېږدم او نبي کریم صلی الله علیه وسلم به جهاد په میدان کې ول په هغه ژوند بسه کوم چې نبي علیه السلام پکې نه په درېیم ځل یې بیا اواز واورېد چې اواز یې واورېد په دا دوکان نه راکوش او لاړ میلې ته منډې او هلته یې اس ځان له واغېست د جهاد دپاره واده پاتې شو او توره یې واغېسته او زغره یې واغېسته د اوسپنو د کړو یو شوي کمیس غوندې ځان ته واچوي او یو کپړی ځان ته واچوله کمیس ممیس ځان له واغېسته او په هغې باندې دا پوزه وتړله چې دا سترګې مې صرف ښکاري باقي وجود مې پټي او اس باندې څو شکون دی ورکړه میدان جنګ کې ځان ورسوه خو چې دی ورسېد هلته جهاد شروع دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم به یو ځای کې ناستو صحابه کرام ته به طریقې ښولې او صحابه به لګي جنگ به کوو جهاد شروع دی چې دی ورغې څنګه په دې جهاد کې شریک شو او توره یې راواغېسته نو داسې جهاد یې وکړه داسې چې د دشمن دا پرې یې غورځولې نو صحابه یو بل نه تپوس کړي دا سړی څوک خو د سترګې صرف ښکاري باقي وجود یې پټ دی یاره دا نه پېژني د علي صاحب نه چا تپوس وکړه هغه سړی پېژنې یا وي ښکاري نه صرف سترګې ښکاري خو داسې معلومېږي چې دا نو مسلم نه وي مسلمان دی ځکه که چېرته زمونږ ملګري صحابي وي هم وپېژنده نو پیغمبر علیه السلام ته چا هلو وی صاحب یو سړی راغلی دی یو نو مسلم نوی مسلمان دی خو داسې جهاد کوي چې زمونږ ملګري داسې جهاد نشي کولی بلا کافران یې مردار کړل وی کم دی وی صاحب هغه اس باندې نه ګورې هغه کس دی نو دې وخت کې دا کمیس دا څادر دی نه پروت او په یو کافر باندې په توره غوزار کو نو چې پیغمبر علیه السلام یې مټ ته وکتل وی اظنه سعدا وی زه پې ګمان کوم چې دا هغه سعد دی دا مټ تور او دا داغونه ما ته د هغه ښکاري او عادي هر څه پرېښي دي هغه هر څه پرېښي دي او راغلی دی میدان ته ټول څه تپوس دې وکړه نو چې صحابي راغی تپوس یې وکړه انت سعد ته سعدي سر یې ورته وښوده راغی نبي علیه السلام له صاحب هغه هر څه پرېښي دي واده او ښځه په دې پاتې دی هماغه سعد دی خو دې کې د په یو کافر سره مقابله شروع شوه او یو کافر دې په توره ووو او چې ووو نو هسې هلته پرېوت زخمي او دې بل طرف ته زخمي پرېوت او د توی غزارونه او چې پرېوته د وینو دا شرلار پې شروع شو خو چې نبي علیه السلام وکتو تاسو یقین وکړئ روایاتو کې راځي چې پیغمبر علیه السلام پخپله ورمنډه کړئ او چې څنګه یې ورمنډه کړئ نو د غېږ کې داسې راونیوه
د دواړو جهان مبارک سر ته او د سینې ته ځان سره راپېوځي. او حدیث کې راځي چې په خپله ترې دواړو جهان مبارک سردار په خپل څادر وینې پاکولی او خاورې کې څنډي څنډې والا پاکوي، مخ والا پاکوي، وجود والا پاکوي. ستا د تار څه پرېښودل، دلته راغلی جهاد له راغلی هر څه یې پرېښودل او ځان ته رانږدې کوي. یو ښکلی یې د دواړو جهانو مبارک سردار. هغه ورته په دې وخت کې څه وایي؟ وایي د الله رسوله ما نه به الله کرکه وکړي، ما نه به جنت کرکه وکړي، نفرت به رانه کوي، ما به پرېږدي، ما به د جنت حورې ځان ته پرېږدي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي زما د په هغه ذات قسمي چې زما ستا د هغه په اختیار کې ده چې تا به الله هم ځان ته پرېږدي، جنت به دې هم پرېږدي، د جنت حورې به دې هم ځان ته پرېږدي او د قیامت پر ورځ به د الله په دربار کې تا له زه ګوی کوم. ځان ته یې رانږدې کړه او د دې غریب نه څه وخته د حضور پاک د دې غېږ کې دې څه ووته، ځان ته یې رانږدې کړی. یعنې دا الله وښو لکه دا سړی د رنګ نه بدرنګ و، ډېر تور و، په مخ یې داغونه و او خلکو ته نفرت کو، بې مور او بې پلار او مسافر و، هېڅوک یې نه و. نو آخر وخت کې چې د ده نه ساه خېږي نو داسې غېږ کې دې څه ووته چې مور به زوی راوړي چې په داسې غېږ کې به دې ساه خېږي. د نبي علیه السلام مبارک غېږ کې د چا نه ساه نه راوړي او د انسان قدل په وخت کې د پیغمبر علیه السلام شونډې دي او د ده تندی دی. د دواړو جهانو مبارک سردار په خپلو مبارکو شونډو ښکلی. نو زه نبي علیه السلام بل طرف ته وکتل او په خندا شو او ده نه څه وته صحابه ته یې راشه دا روړم والې. یو صحابي نبي علیه السلام چې به غمجن و چا به یې تپوس نه شو کولی. وروسته یې تپوس وکړه الله رسوله دا خو د خندا مقام نه ده، ولې خندل ولې او مخ دې واړه مبارک. وایي چې کله د غریب دا افسوس وکړه که نه نو زما د زړه یو درد وکړ او ما د زړه نه ورته قسم وخوړه، د الله په ذات مې ورته قسم وخوړه چې زه به د قیامت پر ورځ تا له ګوی کوم. نو دغې وخت کې الله زما قسم رښتونی کړ، ما ته الله د قیامت منظر وښه او ما ته الله حوض کوثر او جنت وښول او یو فرشتې د یو حوره خشته مزېداره خوبصورته هغې د جنت زما د حوض کوثر نه یو جام را ډک او دله یې راوړه د باندې څکه. نو ما وی چې یا الله خوشحاله شم چې تا خو زما قسم رښتونی کړ او ما ته په دنیا کې د ځان قدل په وخت کې د حوض کوثر اوبه وښولې او مې خندل په دقه کې او مخ مې ځکه واړو چې د هغه حورې دونه خشته وه چې ما ته تیاره ده. ما د مخ بل طرف ته شکل څه شی رنګ خو الله ورکړی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه متعلق صاحب کشف یو سپی په لاره هغه سپي په تندي داغونه د امام صاحب رحمت الله علیه داسې نفرت بل طرف ته مخ واړو څه بد شکله سپي دی وایي بد شکله ناستې ورته ګویا شو. وایي امام صاحب دا دې څه وایي؟ وایي ما ته بد شکله وایي. وایي که دا شکل زما په اختیار کې نو زه به سپی نه وې پیدا دا شکل خو ما له الله را کړی نو دا خو تا ګورې په خدای الزام ولګم سپی ورته وایي. ما شکل ما دا نه دی جوړ کړی که ما په اختیار وي ما به دا انسان جوړ کړی وي دا خو ما له الله را کړی نو کوم شکل چې ما له الله را کړی هغه شکل پورې خاندي. وایي امام صاحب ته به چې کله هم دا خبره بیا را یاده شو نو په جالا به شو توبې به الله ته وایستې چا شکل پورې به خاندي د چا پوزې پورې چا غوږ پورې چا سر پورې چا رنګ پورې به نه خاندي. دا رنګ او دا شکل چا ورکړي؟ الله ورکړي. الله څوک یو شان پیدا کړی څوک نو خبره مې دې پورې کوله چې اصل څیز د زړه پاکوالی دی، اصل څیز باطن دی، اصل څیز تقوا ده او عمل دی، ظاهر شکل هېڅ څیز نه دی. دعا وکړه چې رب العالمین زموږ زړه پاک کړي، موږ له الله تقوا راکړي، پرهېزګاري راکړي، زموږ د باطن تزکیه رب العالمین نصیب کړي او الله تعالی موږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د جنډې لاندې جنت ته بوتلي کړي. رب العالمین د هر قسم آفتونو بلیات او مصیبتونو نه محفوظ کړي. الله د بې دینۍ نه مو ساتي، الله دینداري نصیب کړي. الله که څوک مریضان ته شفا ورکړي، الله که څوک قرضداران قرضونه اخلاص کړي، یا الله که څوک پریشانی په خوشحالو بدل په آخر وخت کې الله بخیر کریم نصیب کړي. لا اله الا نو مور او پلار دواړه مړه شو، دواړه مالداري چې دواړه مالداري او د هغوی ښه خو دا چې وصیت یې کړي نو حج بدل دی ولا او که وصیت یې نه کړی اصل چې ولا کوي نو کولی شي ولا نو دا د خپله خو خرابه دی که د شریعت کې دا نشته چې د پلار نه مخکې حج وکړي یا د مور له حج مخکې چې کم یو لکۍ نه کولی شي. خو دا ما خپل ځانې لږ کې یو خبره تېرېږي هغه دا چې په احادیثو کې د مور د احسان ذکر ډېر زیات راغلی. یو حدیث کې راځي نبي علیه السلام ته یو صحابي فرمایي چا سره احسان وکړم؟ وایي مور سره وکړه. وایي دې نه پس چا سره وکړم؟ مور سره وکړه. وایي دې نه پس چا سره وکړم؟ مور سره وکړه. وایي دې نه پس چا سره وکړم؟ پلار سره وکړه. نو د مور ذکر درې دی، پلار یو ځل. نو د مور دا حق د احادیثو په رڼا کې او د فقه په رڼا کې د پلار په نسبت زیات. نو خو راځه چې مور د مخکې حج وکړي، پلار د وروسته حج وکړي. دوی د ما مور بیماره دعا غواړي الله دې وله شفا ورکړي. دوی د جمعې پر چې کوم غسل مسنون یا د اختر پر وی که سهار دا سبا د مانځه نه پس نه مخکې غسل وکړي، غسل هغه سنتیت ادا کېږي که نه. ګوره جمعې پر دا غسل کېدی کې دوه فایدې دي. یو صفاوالی دی چې انسان وجود صفا شي. نو که دې سهار د مانځه نه مخکې غسل کوي او که وروسته غسل کوي خو چې وجود یې پاک شو او صفا شو، صفایي پرې راغله نو صفایي ثواب شو. او بل دا چې دا غسل دې لپاره دی چې سړی پرې د جمعې دا مونځ وکړي. نو که دا هر ټایم غسل وکړه او بیا هم هغه غسل کې چې لکه مودس کړی دی او په هغې د جمعې مونځ وکړه نو دا د جمعې د مانځه لپاره هغه غسل کې حسابېږي.
او که د جمعې د مانځه نه یو غنټه مخکې نیمه غنټه مخکې غسل وکړو او بیا اودس مات کړ او دوباره اودس وکړو نو د پاکوالي او صفاوالي ثواب یې شو خو دا هغه غسل کې نه حسابېږي کوم چې د جمعې د مانځه لپاره دا خو اختر د مانځه لپاره د بانګ بس د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نو دغه ثابت څیزونه دي کوم چې موږ د نبی علیه السلام څخه خولې دي د هغې اتباع به کوو چې کوم یې نه دي خولې کوم وي مه کوو هغسې به نه کوو هر منځ کې هر رکعت کې سوره اخلاص نو چې کوم سړی هغه په بل صورت زده کولو قادر نی نو که هغه په یو صورت کې په یو رکعت کې سوره اخلاص وي په بل کې موي خو خیر دی او چې کوم سړی قادر نو بهتر خبر دا ده چې په یو رکعت کې سوره اخلاص وي بلکې بل صورت زده کړي ښه دا دی چې یو رکوټي صورت وسره بل هم زده کړي یو رکعت کې هغه وایي په بل کې سوره اخلاص وایي که په سر داسې رومال وتړي چې د هغې د سر د میان رایسه خوله وي مونځ پې کېږي او که نه کېږي مونځ خو په سرتور سره هم کېږي د مونځ د نه کېدلو خبره پکې نشته سرتور سر که څوک ودرېږي مونځ کېږي خو د مونځ د آدابو نه دا ده چې ډېرې ټوپۍ په سر کښي یا پټکۍ دې په سر کښي نو په رومال باندې خو نه د ټوپۍ کار کېږي او نه پې د پټکي کار کېږي رومالونه څه له په سر تړی خو ټوپۍ په سر وایي که ټوپۍ خو ښکلې شی دی ځان سره همیشه په سر ساتئ یا جیب کې ټوپۍ سره چې کله د مانځه وخت شي ټوپۍ راوباسه په سر یې کړه که چا په ځمکه باندې د هغې یاد نه بغیر که څوک چا جومات جوړ کړو مونځ پکې څنګه دی د غصب په ځای کې که چا جومات جوړ کړه په پردۍ ځمکه کې او هغې اجازت نه یې کړی او څوک پکې مونځ کوي نو غاړه خلاصېږي ثواب یې نه کېږي مونځ کې دوه خیرې دي یو دا چې دا پتا د الله قرض دی نو غاړه دې خلاصه شوه یو دا د مونځ خپل ثواب دې په عملنامه کې لیکلی کېږي نو که په پردۍ ځمکه دې جومات جوړ کړه د هغه د اجازت نه بغیر مونځ پکې کوې غاړه دې خلاصه شوه ذمه دې فارغه شوه قرض دې خلاص شو خو د مونځ چې کوم خپل ثواب دی قیامت پر ورځ په عملنامه کې هغه ثواب چې لیکلی کېږي هغه پکې نه دې موږ زما یو حاجت ته دعا غواړي رب العالمین دې حاجت پوره کړي ډېرو خلکو له مونځ او جنازه نه ورځي دې ته وایي چې کوم جومات کې تعلیم کېږي نو بعضې خلک دي د مونځ ښه خبره ده مونځ او جنازه زده کول دا پکار دي که زړه پاکي مزېداري وجود به ټکي او که زړه خرابي نو وجود به هم خرابي اصل څیز ده همونږ پښتانه وایو د زړه صفۍ ده تزکیه د باطن مراد کوم دغه د زړه صفاواله مراد دی ظاهر شکل چې هر څنګه یې هغې له اعتبار نشته ان الله لا ينظر الى صورکم رب العالمین ستاسو شکلونو ته نه ګوري چې شکل خشته دی که خراب دی مونږ په شکل خشتوالي کې لګېدلي یو هر انسان په دې سوچ کې دی چې زما دا رنګ دی خشتی زما وجود دی ښکلي زما کور دی خشتی زما جامه دی خشتی زما پیزار دی ښکلي زما لباس دی خشتی مونږ ظاهر ته ګورو ظاهر ښکلیوالي پسې لګېدلی یو رب العالمین د انسان ظاهر ته نه ګوري بلکې د انسان عمل ته او باطن ته ګوري بل ينظر الى قلوبکم و اعمالکم ستاسو زړونو ته او ستاسو عملونو ته رب العالمین نظر کوي چې عمل دی ښه دی که خراب دی شکل هر څنګه چې دی او ستا زړه ښه دی که خراب دی شکل چې هر څنګه وي یو ډېر لوی فقیه تېر شوی دی عطا ابن ابي رباح رضی الله عنه تابعی و ډېر زبردست عالم جید یو ډېر لوی محدث او د شکل نه ډېر مزیدار نو بلکې بد شکل غوندې داسې شکل نه ټیک نو خوبصورت نو د رنګ نه تور او نور وجود هم څه خشته او مزیدار نو لیکن امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې زمونږ امام دی هغه فرمایي ما رأیت افضل من عطاء ابن ابي رباح ما وی په خپلو سترګو باندې د عطاء ابن ابي رباح نه بهترین شخصیت بل نه دی لیدلی دا امام صاحب وایي د هغه نه بهترین شخصیت ما په خپلو سترګو نه دی لیدلی حالانکه شکل نه تور او بدرنګه نو شکل څه څیز نه دی اصل څیز د انسان سیرت دی خوی دی اخلاق دی باطن دی زړه دی حضرت بلال رضی الله عنه اندازه ولګوئ د شکل نه تور دی پردی وطن مسافر دی او رنگ داسې دی چې خلق به ورته تور بلال وی چې چا به کافر والا آواز ورکو نبی کریم صلی الله علیه وسلم له یو ځل قرض راوړی دی یو یهودي نه نو قرض چې راوړی وی یهودي ورته وی کله به راکوې فلانکي تاریخ باندې به درکوم نو چې هغه ورځ نږدې شوه یهودي ورته څه وی راغې د بانګ وی دی په بانګ لګیا دی یهودي ورته ودرېد اوی تورا
تور لفظ سره आवाज ورکړي اوه تور شکل والا خبردار ګور یو ورځ دی پاتې ده اګه دا قرض دې زما راوړل نو هغه سمرایي به د بیا جوړ کوم لکه چې مخکې وګوري راغی نبی علیہ السلام ته کېنه الله رسوله یو سور دې ته پټېږم ولې وی هغه سړی خو مانه خپل قرض غواړي او قرض شي ترې نه او ورځې پوره دي رب العالمین هغه سه وکړه چې د بار نه چا سامان راوړو او پیغمبر علیہ السلام د आवाज په دې خواراشه ویلر شو هغه چې د چا در باندې قرض هغه د خپل شي پوره کړ نو حضرت بلال د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غلام دی د حضرت د امیہ غلام او حضرت بلال بیا واغشت آزاد کړ او پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایي وی کلم کې د جنت ته تلې ما بلاله نو ما د خپل ځان نمخ کې ستاره پیزار چغار اورېدل دلته ګرځي او د پیزار چغاري د نبی علیہ السلام نه لکه خادم د خپل مشر نمخ کې رواني ستاره پیزار فشار ما د ځان نمخ کې اورېدل څه عمل کې د شکل ته نه دي کتلی شي نو رب العالمین د انسان شکل ته نه ګوري دغه شکل دی کنه د انسان ښه خشته او ښکلی سړی وي او ښه ډولي وي خلق یې د حسن صفت کوي او چې بوډا شو نو هغه حسن یې کم طرف ته لاړ هغه خشتوالی ختم شي دا خو ظاهر وجود ته ګوره بیماري پرې راشي حسن ختم شي